یو ځوان علاالدین چې ساده جامې اغوستې په بازار کې ولاړ. یو پټ رمبي جادوګر چې توره چپنه اغوستې د علاالدین پر اوږه لاس کې دی او ځان یې د ده تر معرفي کوي. شاته بازار ښکاري چیرې چې خلک راکړه ورکړه کوي او د ختیځ ښار تود رنګونه ښکاري. علاالدین د یوې تورې غار دروازې ته ولاړ دی. شاوخوا یې دښته. جادوګر یو پټ حلقه په لاس کې نیولې او د غار خواته اشاره کوي. د غار دننه یو روښانه جادويي څراغونه ځلېږي چې خزانه ښیي. په غار کې علاالدین یو زوړ دوړو پوښلی څراغ د یوې ډبرې پر سر ایښی ویني. هغه حیران ورته ګوري په داسې حال کې چې د ده شاوخوا خزانه روښانه ځلېږي. کله چې علاالدین د څراغ سره راوځي جادوګر په کار وایي چې دا ورکړه، خو علاالدین انکار کوي. نو جادوګر غار بندوي او د ده نه بند پاتې کېږي. علاالدین چې په تیاره غار کې ناست دی څراغ پاکوي. ناڅاپه یو ستر ابیجن د لوګي په بڼه راځي، د علاالدین مخې ته سجده کوي او وایي زه ستا خدمتګار یم، څه غواړې؟ علاالدین چې اوس د شهزاده جامې اغوستې د یوې عالي ماڼۍ مخې ته ولاړ. شهزادګۍ بدرالبدور چې طلایي کالي اغوستي د هغه تر څنګ ولاړه ده او موسکا کوي. ماڼۍ لویه ده، د لوړ برجونو او ځلېدونکو څراغونو سره. جادوګر چې ځان یې د زاړه سوداګر په بڼه کړی د علاالدین مېرمن غولوي او څراغ ترې اخلي. هغه څراغ پورته نیسي په داسې حال کې چې تور جادويي لوګی ورسره راښکاره کېږي. علاالدین چې اوس زړور او هوښیار شوی جادوګر ته مخامخ کېږي. د خپل جادويي حلقې په مرسته هغه جادوګر ته ماتې ورکوي، څراغ بیرته اخلي او خپل سلطنت بیرته جوړوي. علاالدین او شهزادګۍ په خپل باغ کې ناستې چې شاوخوا یې ګلان او طلایي فوارې. جن چې اوس